چې د وجود هر ارګان، هر غړی او عضو زموږ د ژوند د بقا لپاره حیاتي ارزښت لري او د دې ټولو په سر کې چې د وجود باچا ورته ویلی سو هغه زړه دی. پر دې به خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ ولې رامنځته کېږي، د زړه د ناروغۍ په خاطر شخص ته کوم اعراض پیدا کېږي تر څو وپوهېږي چې ناروغ دی او باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، او څنګه د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدلو مخنیوی کولی سو. دا مهمه ده چې لومړی باید موږ په دې وپوهېږو چې زړه کومه دنده لري او څنګه یې ترسره کوي. عموما زړه د وینې د پمپ کولو وظیفه لري او د وینې د لارې د وجود هر غړي ته یا هرې برخې ته اکسیجن او غذایي مواد رسوي، او برعکس د وجود د هرې برخې څخه کاربن ډای اکساید او د غذایي موادو پاتې شونې سږو او د وجود نورو اطراحي ارګانونو ته راوړي او هغه د وجود څخه خارج ته باسي. اوس پر دې خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ ولې رامنځته کېږي یا هغه کوم سببونه دي چې د زړه ناروغۍ رامنځته کوي. لومړی لامل د زړه د ناروغۍ د رامنځته کېدلو چې د هغه اتیروسکلروز یو داسې ناروغي ده چې د زړه په رګونو کې شحم او کلسیم تجمع کوي، په نتیجه کې یې رګونه تنګېږي او د وخت په تېرېدلو سره دا رګونه بندېږي چې په نتیجه کې یې زړه ته په کافي اندازه سره وینه نه رسېږي او شخص ته د زړه اعراض او علائم راپیدا کېږي. دوهم بیا های بلډ پریشر یا د وینې لوړ فشار دی چې زړه د زیات وخت لپاره سخت کار کوي او زړه زیانمن کېږي چې په نتیجه کې شخص د زړه د ناروغیو مربوطه اعراض او علائم پیدا کېږي. او د وینې د غوړو زیاتوالی چې دا بیا هم د زړه د رګونو د تنګوالي سبب کېږي او شخص ته د زړه ناروغۍ رامنځته کوي. سګریټ څکول د وینې رګونه تخریبوي او په وینې کې د اکسیجن اندازه راکموي او د رګونو د بندېدلو باعث کېږي. پنځمه ناروغۍ د شکرې ناروغۍ یا ډیابیټس ده چې د شکرې ناروغۍ د وینې هغه رګونه چې زړه ته وینه ورکوي او هغه عصبي رګونه چې د زړه حرکات او فعالیت کنټرولوي پر هغوی تخریبي تاثیر لري او کولی شي چې د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدلو سبب شي. شپږمه ناروغۍ بیا چاغوالی او د فزیکي فعالیت نه لرل دي چې د وینې د فشار، د وینې د غوړو او د شکرې د ناروغۍ د رامنځته کېدلو سره تړاو لري او زمینه سازي ورته کوي. اووم بیا غیر صحي خوراکونه هم کولی شي د زړه د ناروغیو په رامنځته کېدلو کې د شحمو، مالګې او بورې په لرلو سره کومک وکړي. بل سبب د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدلو لپاره په زیاته اندازه سره الکول څښل دي، ځکه چې الکول د وینې فشار لوړوي او د زړه د عضلاتو د تخریب، پنډوالي او بالاخره د زړه د عضلاتو د مړینې سبب کېږي. نهم عامل د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدلو لپاره دوامداره تشویش او بیره ده. تشویش او خفګان خپله د زړه ناروغۍ نه رامنځته کوي، بلکې د تشویش په خاطر په وجود کې نور تغیرات رامنځته کېږي، لکه د وینې د فشار لوړوالی. نو موږ داسې وایو چې تشویش د وینې د فشار په لوړولو او د زړه د حرکاتو په غیر منظم کولو سره د زړه ناروغۍ رامنځته کوي. بالاخره لسم عامل د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدلو کورنۍ تاریخچه ده. مطلب که چیرې د یو شخص والدین د زړه ناروغۍ ولري نو ممکن په اولاد کې هم یاد ناروغۍ رامنځته شي. د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدلو پر اسبابو مو خبرې وکړلې. اوس به راسو پر دې به خبرې وکړو چې د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدلو مخنیوی څنګه کولی شو. مطلب دا چې موږ د ناروغیو د رامنځته کېدلو تر مخه باید ځان د کومو عادتونو او اسبابو څخه وساتو چې کولی شي په موږ کې د زړه ناروغۍ رامنځته کړي. هره ورځ منظم د نیم یا یو ساعت لپاره ورزش وکړي. مناسب صحي او غیر مضره خوراک کړي. د سګریټ او نورو نشهیي توکو د عادت څخه ځان او کورنۍ دواړه وساتي. د وینې فشار، د وینې غوړ او شکره نورماله وساتي او څارنه یې په منظم شکل سره وکړي. په کال کې څو واره بې له مریضي درلودلو څخه د خپل ځان او کورنۍ روغتیایي حالت ارزیابي کړي تر څو تاسې وکولی شئ پر وخت باندې ناروغیو ته رسیدګي وکړي. اوس تاسې ته سوال پیدا کېږي چې زه خو به یا زما په کورنۍ کې خو به څوک د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدلو تر خطر لاندې نه وي او یا خو به داسې څوک نه وي چې د زړه ناروغۍ ولري او موږ ورباندې خبر نه یو. هغه اشخاص چې یوه یا څو د دې ناروغیو څخه ولري نو د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدلو تر خطر لاندې دي. لکه اول هغه اشخاص چې د وینې د لوړ فشار ناروغۍ ولري، او هغه اشخاص چې د وینې د غوړې په دوامداره شکل سره زیات وي او پرهیز، ورزش او درملنه یې نه کوي. هغه اشخاص چې د شکرې ناروغۍ ولري او سمه درملنه او پرهیز نه کوي. هغه اشخاص چې دوامداره سګریټ څکوي او هغه اشخاص چې زیات وزن لري چې د وزن د کمولو لپاره نه درملنه کوي او نه هم ورزش پرهیز کوي.
هغه اشخاص چې فزیکي فعالیت ونه لري او هغه اشخاص چې غیر صحي خوراکونه کوي لکه فاست فود او سرکړي شیان، هغه اشخاص چې دوامداره تشویش ولري او هغه اشخاص چې الکول څښي او هغه کسان چې د پښتورګو دوامداره ناروغي ولري، دا ټول کسان د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدلو تر خطر لاندې دي. اوس پر دې خبرې وکړو چې که چیرې یو کس د زړه ناروغي لري او ناروغۍ شدت پیدا کړي او یا هم یو کس ته د لومړي ځل لپاره د زړه ناروغي پیدا سي، نو به اشخاص ته کوم اعراض او علایم د زړه د ناروغۍ په خاطر پیدا سي. لومړی د سینې درد شخص ته پیدا کېږي چې کېدلی سي دغه درد ژامې ته، غاړې ته، د اوږو منځ ته او چپه لاس، چپه اوږې او د چپه لاس اوږدو ته خپور سي. دوهمه نښه د زړه د ناروغیو دا ده چې شخص ته ممکن د کار په جریان کې او یا هم د استراحت په حالت کې سالنډي پیدا سي، په داسې حال کې چې شخص د سږو کومه ناروغي ونه لري. او نورې نښانې لکه کحالي، یخې خولې کول، زړه بدوالی، په پښو او ادمو کې پاړسوب پیدا کېدل، په لنډ وخت کې د زیات وزن اخیستل، د زړه حرکات احساسول، یا هم په عامه اصطلاح باندې چې زموږ خلک ورته وایي چې د زړه ډباره احساسوم. که چیرې تاسې د یادو اعراضو څخه یو یا څو اعراض ولرئ، نو تاسې کوشش وکړئ چې د خپل زړه د روغتیایي حالت د ارزیابي کولو څخه د ډاډمن کېدو لپاره یوازې او یوازې د زړه د ناروغیو د متخصص سره مشوره وکړئ. ما معالج ته مراجعه کوو یا ما هم د دې اعراضو د کنټرول لپاره د درملتونونو څخه په خپل سر درمل اخلي.